دوستانو سلامونه او نیکې هیلې. نو نن زموږ د درس موضوع ده ایش werde زه یعنی زه به دغه کار وکړم. په دې باندې نننۍ 10 جملې پیل کوو او مخکې ځو. خدای دې وکړي چې یو څه ترې زده کړئ او په ورځنیو کارونو کې ترې ګټه پورته کوئ. راځئ چې درس پیل کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړۍ جمله: Ich werde morgen früh einkaufen gehen. زه سبا سهار خریدارۍ ته ځم. Ich werde morgen früh einkaufen gehen. زه سبا سهار خریدارۍ ته ځم. دویمه جمله: Ich werde heute Abend zu Hause bleiben und mich ausruhen. Ich werde heute Abend zu Hause bleiben und mich ausruhen. زه به نن ماښام په کور کې پاتې شم او آرام به وکړم. ausruhen په معنا د آرامي، چې آرام وکړي، د آرامتیا یا ځان چې آرامۍ، نو دې ته وایي ausruhen. دریمه جمله: Ich werde dir später eine Nachricht schicken. Ich werde dir später eine Nachricht schicken. زه به وروسته تا ته یو پیغام در ولېږم یا در واستوم. schicken په معنا د لېږلو، Nachricht پیغام ته وایي. später وروسته، نو ich werde dir später eine Nachricht schicken. څلورمه جمله: Ich werde mein Bestes tun, um dir zu helfen. Ich werde mein Bestes tun, um dir zu helfen. زه به خپل تر ټولو غوره هڅه وکړم تر څو تا سره مرسته وکړم. helfe مرسته وی، tun کولو ته وی، یعنی bestes پوره یا هغه پوره هڅه کول، چې زه به هغه هڅه وکړم. tun کول، هڅه کول. نو تاسو سره به مرستې ته ځان چمتو کړم، یعنی هغه مرسته چې څومره زما د وسه کېږي زه به تا سره مرسته وکړم. پنځمه جمله: Ich werde das Problem sofort lösen. Ich werde das Problem sofort lösen. زه به دا ستونزه سمدستي حل کړم. sofort په معنا د سمدستي، lösen په معنا د حل کول، یو شی چې حل کوي، یو ستونزه چې یا یو بل کاري، یو کار حل کول. نو lösen په معنا د حل کولو دپاره ده. راځو شپږمې جملې ته. Ich werde bald nach Berlin reisen. Ich werde bald nach Berlin reisen. زه به ډېر ژر برلین ته سفر وکړم. bald په معنا د ژر. موږ او تاسې که فکر شوي ډېر ځینو کې وایي چې best bald، یا دا خبرې هم اورو. best bald یعنی ډېر ژر. نو دلته وایي چې ich werde bald nach Berlin reisen. نو زه به ډېر ژر برلین ته سفر وکړم. اوومه جمله: Ich werde es mir noch überlegen und dir Bescheid sagen. زه به پرې فکر وکړم یا غور وکړم او بیا به تا ته خبر درکړم. Bescheid sagen خبر ورکولو ته وایي. Bescheid خبر ته وایي، sagen خبر ورکول. نو ich werde es mir noch überlegen und dir Bescheid sagen. زه به پرې بیا فکر وکړم او تا ته به خبر درکړم. اتمه جمله: Ich werde nicht aufgeben, egal was passiert. Ich werde nicht aufgeben, egal was passiert. زه به هیڅکله تسلیم نشم، که څه هم هر څه راپېښ شي. هر څه راپېښېږي، نو زه به تسلیم نشم. nicht aufgeben یعنی تسلیم به نشم. aufgeben په معنا د تسلیمېدل. aufgeben تسلیمېدل، nicht aufgeben یعنی تسلیم به نشم. نو راځو نهمې جملې ته.
9. جمله Ich werde dich anrufen, sobald ich zu Hause bin. Ich werde dich anrufen. هر کله چې دا کومه راځي نو دلته باید تاسې یوه لنډه ساه واخلئ، بیا د دې نه وروسته چې کوم هغه راځي هغه باید ووایاست. Sobald ich zu Hause bin. زه به تا ته زنګ ووهم کله چې زه کور ته ورسم. Ich werde dich anrufen, sobald ich zu Hause bin. زه به تا ته زنګ ووهم کله چې زه کور ته ورسم. 10. جمله Ich werde mich darauf vorbereiten und dann loslegen. Ich werde mich darauf vorbereiten und dann loslegen. نو زه به ځان چمتو کړم بیا به په دې کار پیل وکړم. هغه تاسې چې کوم شی غواړئ په هغه کار باندې تاسې چې تابیا لرئ چې د دې کار به هغه وکړم شروع به یې کړمه نو دا د دې جملې معنا داسې ده Ich werde mich darauf vorbereiten und dann loslegen. زه به ځان ورته چمتو کړم او بیا به پرې پیل وکړم. نو دوستانو هیلهمند یم چې له دغه ننني 10 جملو یا د ننني دغه کم درس چې و له دې نه مو څه زده کړي وي او په روزمره کارونو کې ترې ګټه پورته کوي. که کم نیوکه لرئ پیشنهاد لرئ نو کولی شئ چې په کومنټونو کې راته پرېږدئ. زه به هڅه کومه چې تاسو ته یوه ویډیو جوړه کړمه. که زه هم دا زما مسلک نه ده او زه خپله هم ډېر مصروفیتونه لرم خو بیا هم هڅه کومه چې هغه خلک چې نوي راغلي دي او غواړي ژبه زده کړي نو زه به روزانه د هغې دپاره یو ویډیو جوړم. تر بیا مو الله مل شه.